مجاهدین ورونو امام رازي رحمه الله په اسلامي امت کې یو ډېر لوی عالم تېر شوی. تاسو بیا یې ونوم اورېدلی، امام فخر الدین رازي. دی نه تنها د مسلمانانو په مابین کې شهرت لري، بلکې دی یو له هغو انسانانو نه ده چې په کفري نړۍ کې هم ډېر انسانان پېژني، ځکه ده د حکمت او د فلسفي علومو ته بیخي ډېر لوی خدمت کړی او قبر یې په هرات کې ده. او د هرات کوم لوی جامع جومات چې ده چې افغانستان کې به زه فکر نه کوم دومره غټ جومات بل وي، نو دغه جومات هم غیاث الدین غوري رحمه الله ده ته جوړ کړی ده. دی اصل کې په مذهب باندې شافعي و، نو په هغه زمانه کې د خراسان پایتخت یو له پایتختو د خراسان نه هرات و. دا مدرسه یې دوی ته جوړه کړه، دا د شافعیانو مدرسه وه. امام رازي رحمه الله یو کتاب جوړ کړی مطالب العالیه نومیږي، 9 جلد کتاب ده. په دې کتاب کې یو عنوان لیکلی ده، هلته یې لیکلي دي وایي ولې کله چې د حق او د باطل جنګ وي، کله چې د مادیاتو او د الهیت جنګ وي، ولی الهیت غالب کیږي، ولی مادیت مغلوب کیږي. یعنی دی په یو معقول شکل باندې جواب ویلی. هر وخت چې د مادیت جنگ او د الهیت جنگ سي، نو په جنگ کې په مقابله کې الله عز وجل فتح الهیت ته ورکوي په مادیت باندې. او دا یې بیا را شروع کړې ده داسې چې څو مثالونه یې موږ ووایو. د فرعون د موسی علیه السلام مقابله چې شروع سوه، له ده نه مخکې د نمرود او د ابراهیم علیه السلام چې شروع سوه. ابراهیم علیه السلام یو الهي سړی و، نمرود یو مادي سړی و، هر څه یې درلودل، بیخي ډېره لویه بادشاهي وه. خو کله چې مقابله راغلله، نمرود د ابراهیم علیه السلام په مقابل کې سقوط وکړ، مات سو. بیا چې موسی علیه السلام ته راسو، او د فرعون او د موسی علیه السلام په مابین کې د مادیت او د الهیت جنگ بیا ونښته. بیا د فرعون مشهوره په روایاتو کې داسې ده چې 400 کلنه بادشاهي د فرعون د موسی علیه السلام په مقابل کې ونړېدله، ړنګه سوله. موسی علیه السلام تیح ته راواوښته او فرعون هلته اوبو کې غرق سو. الله عز وجل تباه کړ، برباد یې کړ. یوه بله د مادیت لویه امپراتورۍ چې 400 کلنه وه، هغه الله عز وجل د الهیت په مقابل کې ماته کړله. بیا همداسې راځه که تاسو فکر وکئ، د اسلام په اوایلو کې 2 لویې امپراتورۍ ولې. یوه د کسرا وله چې پایتخت مداین و، چې اوس په عراق کې ده. د پخوانی ایران دا ټول حدود یې ول، ډېرې برخې د موږ هم د هغې امپراتورۍ برخه ولې. د موږ هرات تر هلمنده پورې، تر قندهاره پورې، دا ټولې د هغې امپراتورۍ برخې تېرې سوي دي. شمال د افغانستان په ټول تقریبا برخه و. بیا د روم امپراتورۍ چې د هغې پایتخت حمص و، چې اوس سوریه ورته وایي، نور وسیعه وه، خو اصلي پایتخت یې دا حمص و. نو هغه امپراتورۍ الله عز وجل د یو څه ملنګانو، د یو څه د الهیت خلکو په مقابل کې هغه ړنګه سوله. نو بیا که همداسې راځو افغانستان ته راسو، د مونږ تاسې یادښت به یې وایم، ځکه مونږ تاسو ته دا خبر دومره یقیني سوې ده چې ډېر وخت نه ده پې باندې وتلی. هغه سپین ږیري به تاسې لیدلي وي. بله ورځ دلته انګریز راغی، برطانیا راغلله چې ټوله وچه د هند یې ونیوله. او بیا دلته چې هغه مادیت و، ځکه چې له برطانیا نه تر دې پورې راغلل، مقابله وله، جهاد و. او که تاسې هغه تاریخ وګورئ، په کابل کې یو څو مخلصو انسانانو، یا په افغانستان کې، په غزني کې، په کندهار کې، په کابل کې جهاد شروع کړ. بیا یوه بله مادي امپراتورۍ ماته سوله، خو د الهیت په مقابل کې ماته سوله. بیا په هغه زمانه کې خو تیارې هغوی برطانویانو نه درلودلې، په اول انګلیس جنګ کې تیارې نه ولې ورسره. د غټو توپونه ول چې 18 پونډه توپونه ول، دا ولیبال چې موږ تاسو پې باندې کوو دا 18 پونډه ده، دومره غټ ول. مسلمانانو سره 6 پونډه توپونه ول،
شپږ پونډه خو نو د کرکټ توپ نه به کیدای شي لږ غټ راسي هغه به چې څو پونډه وي دومره واړه واړه مسلمانانو سره ول نو خو بیا هم هماغه لوی امپراتوري الله ماته کړله بیا روسان راغلل که تاسو فکر وکړئ د روسانو وسله او د موږ او تاسې وسله دا په نیست برابره وله یعنې چا هم دا فکر نه کو چې افغانان دي د روسانو په مقابل کې ماته ونه خوري خامخا د دوی ماته حتمي ده د افغانانو ځکه هغوی مادیت هغوی اسباب لري هغوی سوخیو کوم تیاري لري او فلان لري خو بیا هم چې دلته جنگ شروع سو مادیت ماته وخوړله او الهیت بیا کامیابه سو بیا یې موږ د تاسې په یادښت باندې امریکا راغلله جمع ناټو راغلله ټوله دنیا ورسره وله له دغه پاکستان نه نیولې معرکه شروع سوله بیا له صفر نه شروع سوله او بیا خبر راتله بیا د دنیا یوه لویه امپراتوري دلته ماته سوله یعنې تقریبا ټوله دنیا ماته سوله امام رازي اوس دغه سوال کوي چې خلک وایي چې ولې د مادیت په مقابل کې الهیت کامیابه سوی ده ټول عمر کامیابه سوی ده کله چې د الهیت او د مادیت جنګ سوی ده نو عقل خو داسې وایي چې مادیت دې غالب سي الهیت ولې غالب کېږي نو امام رازي صاحب معقول جواب داسې ویلی دی دا علت داسې ده چې کله چې د الهیت خلک کینی او د رب سره تعلق پیدا کی د رب سره چې کله تعلق پیدا کی نو د ده دا ټول تمرکز په رب باندې سي نو رب ده ته دومره لوی قوت ورکوي ځکه د ده دا زړه ټول د رب سره وتړل سي ځکه دی چې مادیت ته ګوري نو د مادیت په مقابل کې دی هېڅ شی نه وي نو خدای مجبور ده چې مقابله وکړي نو د الله سره تعلق ونیسي نو د الله له طرف نه ده ته داسې قوت ورکول کېږي چې بیخي تر حده ډېر قوت ورکول کېږي دومره غټ قوت الله ورکړي د همغه معنوي قوت په واسطه باندې الله عز وجل هغه مادي قوت ورته مات کړي دی څو مثالونه امام رازي رحمه الله ذکر کوي یو له مثالونو نه دا ده تاسې علما یې ټول درته معلوم ده د خیبر په جهاد کې زه خپله خیبر ته تللی یم هغه کلاوې اوس هم شته ده خو هغه داسې کلاوې نه دي لکه دی موږ تاسو چې څنګه فکر کوو داسې کلاوې نه دي هغه داسې یو رقم ته غونډۍ دي جګې غونډۍ دي لکه ته فکر کوې چې هغه نه ده چې وستنه غوندې مټه دې په سر باندې پاس کلا ده داسې یو غار د هغې ته ورخطای نه سي دا غره جوړښت داسې ده لکه دا ګیلاس غوندې بس دلته پاس نه کلا ده پې باندې نو دې ګیلاس ته څنګه راخېږي اوس هم هغه کلاوې سته د خیابرو کلا زه خپله ورغلی یم ورختلی یم نو د خیبر په جهاد کې چې کله علي رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم هغه ویلي چې سبا ته زه چاته هغه ورکومه نو هغه فتح د جنګ چې راغلله چې مرحب مردار کړو چې له دې خوا نه علي رضی الله عنه مقابلې ته راووته ما خپله په همغه ځای کې ملګرو ته تقریر وکړ کوم ځای کې چې د مرحب د علي رضی الله عنه په منځ کې هغه جنګ سوی چې مرحب راووت ډېر په غرور راووت ولقد علمت الخیبر انی مرحب شاکی الصلاح بطل مجرب بی خیبر خبر ده چې زه مرحب یم وسله مې اچولې ده په جنګ کې ډېره تجربه لرم او داسې مشوره کړې وه چې د زر کسانو مقابله کولی شي علي رضی الله عنه له دې خوا نه ورته ویلې چې انا الذي سمتني امي حیدره کلیت الغابات کریه المنظره انا الذي سمتني زه هغه څوک یم مور مې حیدر نوم راباندې کېښودلی ده حیدر هم زمري ته وایي کلیت الغابات لکه زمری د ځنګل چې بدشکله وي مقابله شروع سوله امام محمد رحمه الله سیر الکبیر کې وایي دغه حدیث لاندې لیکي الحرب خدعه نو علي رضی الله عنه ورته ویلي چې ما خو تا ته ویلي چې تنا ته جنګ ته راسه شاته دې نور نفر ولې راوستل نو هغه مرحب خو ډېر مغرور شاته یې وکتل چې ما کله څوک راوستلي دي هغه چې شاته وکتل د وار پې باندې وکټوټی بیا همدغه علي رضی الله عنه هلته یوه دروازه وه د ده ډال یو یهودي په لاس باندې و د ده ډال یې والوځو هلته یوه دروازه وه دا دروازه علي رضی الله عنه راواخیستله د ډال په شکل یې په جنګ د خیبر کې ګرځوله اوس شارحین د حدیثو داسې وایي علامه ابن الحجر په فتح الباري کې وایي یو روایت داسې راځي چې دا دروازه 40 کسانو نه سو وړلی پس د جنګه یا 7 کسانو نه سو وړلی ابن حجر یې جمع داسې کړې رحمه الله په فتح الباري کې وایي دا دروازه 7 نفرو اله اړولی سوه چې وړله بیا 40 کسان وړله ولې علي رضی الله عنه ته دومره قوت الله ورکړو چې
یوه دروازه یې په یو لاس کې د ډال په شکل استعمالوله. دا یو حالت وي په انسان راځي. انسان هر وخت بزرګ نه وي، انسان باندې هر وخت دغه حالت نه راځي. بله پس د جنګ له حالت د علي رضی الله عنه هغه دروازه نه سو اړولی، خپله علي صاحب هغه نه سو اړولی. اما د جنګ په میدان کې چې د ده د رب سره کله چې د ده نه ډال ووهل سو، نو ده ویلې چې نو اوس خو زه دښمن پاتې سو. نو رب سره رابطه بیا مستقیمه جوړه سوله. دومره قوت یې ورکړو چې هغه دروازه د علي رضی الله عنه په لاس کې نیولې وله، داسې د 40 کسانو دروازه ده په لاس کې د ډال په شکل استعمالوله. کله چې الهیت پیدا سي، د رب سره رابطه پیدا سي، انسانانو ته الله ډېر قوت ورکوي. یو بیا یو بل مثال دا ویلی د امام رازي رحمه الله، یو عالم یې ښودلی د ابو ابراهیم چشی نومیږي، وایي دی خپلو شاګردانو سره یو وخت ځنګل ته لاړ. نو ځنګل ته لاړ، دوی چې څملاستل زمریان راغلل دې ځنګل، د شاګردان یې وډار سول، ونو ته وختل. نو دی کرار څملاستلی و، زمری راغی د ده په پښه باندې داسې زبه و، دی فکر هم نه. سبا ته بیا په همدغه ځنګل کې شپه سوه. نو سبا ته ناست و، نو په دې ځنګل کې یو میاشتی راغی د ده په دې لاس کېناست. دی له میاشتې دومره وډار سو، تا به ویلې چې دا زړی له خولې نه راووته، دومره وډار سو. شاګردان ورته ویلې پرون او نن. نو ده ورته ویلې چې پرون و نن همدا وجه وه. پرون د ما ربط له الله سره و، نن مې رب د الله سره نسته. پرون د ما تعلق له الله سره جوړ سوی و، نن مې تعلق د الله سره نسته ده. ځکه پرون له زمري نه ډارېدم، نن له میاشتې نه. دی دویم مثال راوړی. امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې بل مثال راوړی. په بني اسرائیلو کې یو سړی و، عالم و عابد و. بیا یو ورځ دی راووته، ګرځېدی. چا ورته ویل هلته یوه ونه ده، خلک د دې ونې عبادت کوي. نو ده باندې ډېره جذبه راغله چې د غیر الله نه بغیر د الله نه ولې د چا عبادت کېږي. الهیت پرې غالب سو. تبر یې راواخیسته، روان ده. شیطان د انسان په شکل ورته راغی، وي چیرې ځې؟ وي دا ونه وهم. نو شیطان ورته ویلې نه یې سې وهلی، خو د ده د شیطان مقابله سو. شیطان راجګ سو، دی راجګ سو، شیطان یې څمله. ځکه شیطان مادیت ده، او هغه چې و څه ورته وایي د عالم چې و ده کې الهیت نن غالب. چې کله مقابله سوه، دی راڅمله او چپه یې که، یو وار یې راچپه که، دویم وار یې راچپه که، دریم وار یې راچپه که. نو هغه یې څمله او د شیطان دی نه پېژني چې دی شیطان ده، د عابد یې نه پېژني چې شیطان ده. هغه کته پروت ده، دی پاس نه پې پروت ده، سیکه یې په خاورو کې رغړوله. نو دی ورته وایي ته داسې چل وکړه، ورته په خندا سو، وي ته داسې چل وکړه چې ونې ته مه ورځه. هره ورځ به دې تا د بالښت لاندې 2 دیناره کېښودلي، ستي به خلاص خبر کړه. ده ورته ویلې چې والله دا دینار خو هم ډېر ښه شی دی، خپل مسیر وګرځي. کور ته چې راغی، یوه ورځ دینار د بالښت لاندې پراته دي، دویمه ورځ د بالښت لاندې دینار پراته دي، دریمه ورځ راجګ سو، نسته. بیرته به راواخیست. خو اوس خو یې نیت نه ده برابر. اوس خو د الله دپاره، د ونې دپاره نه ورځي، د هغه په خاطر ځي، د دینارو په خاطر ځي. چې ورغی بیا شیطان سره، خو نن شیطان ډېر په 2 لګېږي. ځکه شیطان پوهېږي چې له ده نه مې دی چې په ما غالب کېږي، چې الهیت پکې وي، چې الهیت ترې وباسم، مادیت پکې واچوم، بیا په ما نسي غالبېدی. نو د عابد یې راڅمله او دومره یې ووهه چې له اخو ډوب نه یې وغورځاو، نه ونې ته ورتلی سو، نه بېرته خپل کور ته تللی سو. ګوره انسان کې چې کله الهیت وي، الله عز وجل دومره قوت ورکوي. داسې که فکر وکړو، نور خو یې پرېږده، دی موږ تاسې خپل یادښت. نه د امریکې ماته د یو ناشونی کار په افغانستان کې انسانانو د الله عز وجل سره رابطه جوړه کړه، الهیت پې باندې غالب سو. نو الله دومره لوی قوت ورکړ چې هغوی په زړونو کې الله روب ورواچو، هغه له دې وطن نه و. کله کله الله انسان د امتحانونو سره مخ کوي. کېدلی سي افغانان چې ډېر امتحانونو سره مخ کوي، الله باندې ګران دي. کله چې انسانان افغانانو ته الله بادشاهي ورکړي، کرا کرا د مادیت خواته لاړ شي، مادیت پې باندې غالب سي. الله عز وجل یې بېرته له یو مشکل سره رامخ کړي، د دې په خاطر باندې چې الهیت ته متوجه سي. نو
دا د الله یو نعمت ته چې په منګ یې کوي دغسې مو نه پرېږدي پرېمږدي 4-5 کاله مو پرېږدي یو څه له الهیت نه مادیت ته لاړ سو دا موږ تاسو خپل ژوند کې وینو ټول یې وینو چې هلته په الهیت باندې یو څومره لویه بزرګي مو واله اوس کېدی شي موږ نفلو ته وخت ونه لرو الله عز وجل بیا یو امتحان سره مو مخ کړي دا امتحان داسې راته راولي چې بېرته مو چاته راولي الهیت ته مو راولي موږ چې کله په الهیت پاتې سو بیا د الله قانون دا ده چې هېڅکله الله عز وجل موږ نه ناکاموي الحمدلله زه خپله ګرځم ډېر د مونږ کوم لښکر چې ده بیا خصوصا هغه لښکر چې هغه مجاهدین د هغوی د الله سره تعلق ډېر شته پرون په تورخم کې یو مجاهد